بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ وینډوز 10 د آنلاین ټولګي زده کوونکو خدای تعالی دعا وکړو چې جوړ او روغ به وئ. موږ وروستو اول په کمپیوټر باندې خبرې کوو. کمپیوټر څه ته وایي، کمپیوټر اهمیت څه دی، او بل وینډوز څه ته وایي، او موږ ولې کمپیوټر وایو. نو دغه خبرې دي رسو نو موږ دا خبرې ما درته په سلایډو کې جوړې کړي دي. اول به همدا ووایم. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد معرفي ده. نوم محمد عمران دی. تخلص مې نکمل دی او عمر مې 22 کلونو ترمنځ به وي او تحصیلات غزني کمپیوټر ساینس مې ویلی. ورڅو موږ کمپیوټر ته کمپیوټر وایو. په کمپیوټر کې اول کوم سیستم وایي. که څوک د موږ نه پوښتنه وکړه چې ته کمپیوټر وایې، کمپیوټر کې څه شی وایې، نو موږ ورته وایو په کمپیوټر کې اول موږ سی آی ټي سیستم وایو. سی آی ټي مخفف سرټیفیکیټ انفارمیشن ټیکنالوژي. په سی آی ټي کې موږ کوم پروګرامونه وایو. په سی آی ټي کې موږ اول چې دی هغه وینډوز وایو، بیا ورډ وایو، بیا اکسل وایو، بیا پاور پوینټ وایو، بیا وروسته د هغو نه انټرنیټ وایو. نو موږ اول وینډوز وایو. وینډوز تر څو وینډوز چې دی سیمپلي پروګرام دی. نو چې کله موږ کمپیوټر شروع کوو نو موږ باید وینډوز ووایو. د کمپیوټر پېژندنه تر څو اول د کمپیوټر تعریف تر څو کمپیوټر چې دی یوه برقي آله ده چې لومړني ورکړل شوي معلومات یعنې ډیټا تر پروسس لاندې نیسي او غوښتل شوې نتیجه په دقت او سرعت سره درکوي او ښایي. نو دا خو معلومه خبره ده چې کمپیوټر یو برقي آله ده چې کله موږ کمپیوټر کې برق نه وي نو موږ ترې استفاده نشو کولی. او بل ترڅو لومړني ورکړل شوي معلومات یعنې ډیټا څه شي ته وایي. ډیټا خام مواد ته وایي چې د کمپیوټر کارکوونکی نه پرې پوهېږي. هغه څه دي لکه کودونه. نو ډیټا چې د خام مواد ته وایي او غوښتل شوې نتیجه په دقت. که موږ کمپیوټر ته ووایو چې ولیکه 80 موږ ته 0 لیکي. که چېرته موږ غلط شو دا دقت یې وکړو چې موږ ورته ویل چې 80 ولیکه 80 ورته ولیکل. که چېرته موږ غلط عدد ورکړو 70 ورکړو نو موږ ته 70 لیکي. او سرعت په همدې کې شو چې سرعت چې څنګه موږ کوم عدد ورکړو بس موږ ته هماغه لیکي او ورته ښایي. او بل رسو د کمپیوټر اهمیت. کمپیوټر اهمیت په څه شي کې دی؟ کمپیوټر اهمیت چې دی هغه په سرعت کې دی. البرت اینشتاین یو ریاضیدان دی. دی هم وایي چې د کمپیوټر اهمیت چې دی هغه په سرعت کې دی. دی ځي یوه سیم ته داخلیږي، دوو کسانو ته د ریاضي سوالونه ورکوي، خو دواړه نفر د ریاضي سوالونه حل کوي. دواړه حل کړل، خو میدان چا وګټو؟ میدان هغه چا وګټو چې اول یې حل کړل. او بل که تاسو غواړئ چې جامعه، مکتبونه، پوهنتونونه، ولایت، شخصیت او داسې نور ټول پیشرفت کو، خو تیز پیشرفت څوک کو؟ تیز پیشرفت هغه کسان کو چې هغه کمپیوټر کاري وي. نو د پیشرفت وسیله چې شوه هغه څه شی شوه؟ هغه کمپیوټر شو. کمپیوټر چې دی په اوسنۍ زمانه کې زیات کاربرد لري، لکه طبابت کې، انجینرۍ کې او دفترونو کې. بل کمپیوټر چې دی هغه دوه برخې لري، یو هارډویر دی بل سافټویر دی. هارډویر چې شته وایي د کمپیوټر هغه برخه چې په سترګو ولیدل شي او په لاس لمس شي. هغه څه شی دي؟ کیبورډ دی، ماوس دی، لاوډ سپیکر دی. ځکه دا کیبورډ دی موږ یې ان په سترګو لیدای شو ان یې لمس کوای شو. بل رسو سافټویر ته. سافټویر د کمپیوټر هغه برخه چې په سترګو ولیدل شي او په لاس لمس نه شي. هغه کومې برخې دي؟ هغه د کمپیوټر په کمپیوټر کې دننه برخې دي. ورډ دی، وینډوز دی، اکسل دی، دغه برخې دي. بل رسو د شکل له نظره د کمپیوټر ډولونه. د شکل له نظره کمپیوټر چې دی هغه په دوه ډوله دی. اول دی هغه ډیسکټاپ دی، ډیسکټاپ کمپیوټر دی. او بل دوم چې دی هغه لاپټاپ دی. ډیسکټاپ کمپیوټر یوه ګټه یې درته ویایم. ډیسکټاپ کمپیوټر ګټه دا ده چې ډېر قوي دی. او تاوان یې څه دی؟ تاوان یې دا دی چې که چېرته څه باید کراچیوان درڅه وي، یعنې د انتقال وړ نه دي. او بل لپټاپ ترڅو لپټاپ چې دی اسانه وړل کېږي، خو ګټه یې دغه ګټه چې ده هغه اسانه وړل کېږي او تاوان یې چې دی ډېر ضعیف دی. نو دا و د کمپیوټر ډولونه. بل د کمپیوټر برخې چې دي اساسي برخې انپوټ ډیټا ده. د کمپیوټر هغه برخې ته وایي چې معلومات اخلي. سی پی یو ده. د کمپیوټر هغه برخې ته وایي چې معلومات تجزیه او یا پروسس کوي. بل چې دا سټوریج ډیټا ده. د کمپیوټر هغه برخې ته وایي چې معلومات ذخیره کوي.
بل آوټپوټ ډیټا ده. د کمپیوټر هغه برخې ته وایي چې د معلوماتو نتیجه موږ ته ښایي، په معلومات موږ ته ښکاره کوي. راځو نو وینډوز ته. وینډوز څه ته وایي، د وینډوز تعریف ترڅو. Windows is the operating system which is give ability of working to computer. وینډوز یو کارکونکی سیستم دی چې کمپیوټر ته د کار کولو قدرت او توانایي ورکوي. مثال یې څه ده؟ نو اول وینډوز ترڅو په وینډوز یو څه خبرې کوو. نو وینډوز یو کارکونکی سیستم شو چې موږ کمپیوټر ته د کار کولو قدرت او توانایي ورکوي. که چېرته موږ په کمپیوټر کې وینډوز نه وي نو موږ د کمپیوټر څخه استفاده نشو کولی. مثال وینډوز په کمپیوټر کې د انسان د روح حیثیت لري. په انسان کې چې روح نه وي نو کله دا ژوند کولی شي؟ هیڅ ژوند نشي کولی. نو وینډوز هم همداسې دی، په کمپیوټر کې چې نه وي نو موږ د کمپیوټر څخه هیڅ استفاده نشو کولی. د انسان د روح حیثیت لري او کمپیوټر له پرزې حالت څخه فعال حالت ته. نو په کمپیوټر کې چې وینډوز نه وي نو موږ کمپیوټر خو پرزه دی، هلته پروت دی، نو هیڅ استفاده نشو ځنې کولی. که کله وینډوز کې وي نو موږ استفاده ترې کولی شو. نو دا و لومړی درس. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ هم ګرځېدلی وي او خدای دې وکړي چې یو څه زده کړه. نو انشاءالله موږ به همداسې راځو دوم درس ته، همداسې دریم درس ته، همداسې به مخته پسې ځو. وینډوز 10 به انشاءالله موږ تکمیلوو. که څه پوښتنه وه موږ ته په شخصي کې ویلی شئ. ډېره مننه.